شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ لسم لیکچر دی د اکسل باره کې او موږ به دغه اکسل نن شروع کوو. خپل نوی په اکسل کې موږ خپل نوی لیکچر شروع کوو. راځو چېرته راځو اکسل ته. او کله چې اکسل ته راغو که نه دا به لکه فل سکرین کو او پھر دا به چیک کولاو کو. کله چې کولاو کو پرون دغه ټولې کنډیشن یې ویلې وي که نه دا ټول ختمې کړې وي. نن راځو نن دا وایو دا څه معنی لري. نن به دا مو وایو ورسره به چې وکړه دا مو وایو او که وخت و ورسره به دا مو وایو. صحیح شو. زه به یو ټیبل جوړ زه به یو عادي یو دا ټیبل جوړ کړم یو وړوکی غونډه کې. دا به ولیکم چې نیم دا به ولیکم چې فرض مثال جاب دا لیکم چې سیلري دا به امپلای ولیکو زه employ هلته به ولیکم چې سیلري یا به ولیکم چې سیلز. دلته فرض مثال لیکم جان او راځم دلته راځم چې کوم دا دې وارد دا بشي. دا بیا زه لیکم چې امپلای دا موږ سره ډاکټر دی. ها امپلای دی نیم دی امپلای دی که نه امپلای نیم خو دواړه یو شی شو که نه یار. دا بیخي چینج دا به ورته ولیکم جاب مړه آسان وي. دلته به ورته ولیکم چې سیلري. صحیح شو. جب چې فرض مثال ډاکټر پکې راولم ډاکټر به راولو انجینیر به راولو ټیچر به راولو ډاکټر به راولو انجینیر به راولو ډاکټر دی ټیچر دی ډاکټر دی انجینیر دی. سیلري موږ سره څو ده 9000 روپۍ ده 8000 روپۍ ده 9000 روپۍ ده 6000 5000 9000 دا موږ سره تنخواګانې شو. صحیح شو که نه. راځو دا هر څه سلیکټ کوم داسې او لږ دا وړوکی کوم. ها صحیح شو. داسې وړوکی کوم. راځم بارډر یې ته ورکوم دې ته ال بارډر ورکوم او دا راولم دې منځ ته. ټیبل ترتیب شو که ترتیب نه شو؟ ترتیب شو که نه. دې نه پس سره کوچل کوم. زه راځم زه غواړم که نه چې دا دې دغه ته بدل کړم ټیبل ته چینج کړم. دې باندې دا اپلای کړم دا ال سلیکټ کړم که نه ال سلیکټ مې کړ که نه او دې باندې دا کلیک کوم. دا چې کلیک کوم دا پرې تاثیر نه کوي. ته ولې دا ټیبل ته نه دی چینج شوی. دا به ول ټیبل ته چینج کېږي بیا په دې باندې دغه کم کلرز چې دي که نه دا به افیکټ کوي. زه دا سلیکټ کړم او په دې وخت کې راشم چېرته راشم لکه فارمیټ ته راشم. فارمیټ چې څومره استعمالیږي په اکسل کې یا ورډ کې د ډیزاینینګ دپاره استعمالیږي. ښه فرض مثال دې باندې زه کلیک کوم په دې مې کلیک کړه. تا ته څه وایي دا لومړی ټیبل ته چینج کړه. ګوره ښه ویر از د ډیټا فور یور ټیبل پام دی دا به ټیبل ته چینج باندې زه کلیک کوم دا او اټومیټیکلی ټیبل ته چینج شي. دا ګورئ مای ټیبل has headers ګورئ باندې کلیک ګورئ اټومیټیک ټیبل ته چینج کو چینج نه شو. ګورئ دا دې والا ټیبل دی دې باندې کلیک ګورئ دا دې والا ټیبل دی. پام دی ورته کوم ټیبل دی دې ته ګورئ ټیبل دی دا څنګه A to Z یې کومه ته ګورئ A to Z شو. پام دی ورته دا ټول څه چینج کیږي دا ټول دې ته چینج کیږي. ها ټیبل دا به څه شي لکه چینج خبر ته پام دی دا به جان کو کنه. ښه ټیبل ته چینج شو کو چینج دا ټول ټیبل دی. اوس زه دې باندې کلیک کوم دې باندې او دې ته اوس هر رقم کلر ورکول غواړم ته ورته ما شان ډیزاین ورکولی شي. دې نه چې ته څه رقم غواړې ما شان ډیزاین ورته ورکولی شي. داسې کار وکړه نیو ټیبل سټایل زه نوی سټایل ته ورکول غواړم. داسې کار وکړه دا ورکړه بیا دا ورکړه یا دا ورکړه دې باندې اوکې کړه هغه شان دې به ورته ورکړي. اوس د نوی ټیبل واخله نوی ټیبل که نه او بیا دلته راشه نیو ټیبل سټایل ته زه داسې اخلم. ها دلته به زه والی څه شو نوی ټیبل خو زه جوړ کړه دا اوس تیار ټیبل دی نه که نه. دا به ټیبل نه خوښ کوم. دا به ټیبل نه څنګه خوښ کړې دلته کلیک کړه چې هر ځای کې کلیک کړې ډیزاین ته راشه او چینج شو چې چک ارنج کړه اوکې عادي لیول ته واوښته که نه. اوس دې باندې کلیک کړه راشه ټیبل ته نیو ټیبل ته راشه ګورئ لاست کالم دې باندې کلیک کړه. دا به ټول تاثیر نه کوي ځکه چې دا الریډي سلیکټ شوي دي. زه راځم بیا چې شته راځم
نیو پیو ټیبل کو نیو پیو ټیبل اخلي هم دې نه اخیستل کېږي خو زمونږ نه دی په کار صحیح شو دا په زه ټیبل ته چینج کوم څنګه چینج کوم دې باندې کلیک کا دې چې هر یو باندې کلیک کړې فرض مثال دې باندې کلیک کا اوکې که پیو ټیبل ته به چینج شي صحیح ده که نه بیا راځم چېرته انزرټ ته راځم هوم ته راځم او په هوم کې راځم چېرته راځم لکه پیو ټیبل ته دا پیو ټیبل ته بلکې دغه اپشن ایلیمنټس دي ښه دا پرې کار کوي خو تاثیر نه ښکاره کوي ګوره ښه فارمیټ ته راشه ګوره دا خپلې فارمیټ دي صحیح ده ښه دې باندې پوه شو تاسو دې ته راځو ته غواړې که نه چې د یو اوس یې واغسته قدر یې اوس واغسته ما چې وختي کوم قدر ورکړی هغه اوس واغسته زه راځم دې ته د یو سل ته زه رنګ ورکول غواړم چې شته یو سل ته کوم رقم دا کلیک رنګ ورته ورکوي خو دا هغه وخت کار کوي دا سل سټایل دې ته ویل کېږي دا مکمل ټیبل سټایل و فارمیټ از ټیبل دا مکمل د ټیبل سټایل دی او دا چې دی که نه یوازې د سل سټایل دی موږ چې یوازې د یو سل ته سټایل ورکوو یا فرض مثال دلته ودرېږم ورته داسې کار وکړه سل دی یو سل ته سټایل ورکړه لکه داسې یو سل ته به چې وکړي سټایل ورکړي زه دې منځ کې ودرېږم او راځم دلته انزرټ ته داسې کار وکړئ انزرټ شیټ رو موږ ته یو رو راکړه ګورئ تا له به رو پاس به ته رو درکړي پام دی ورته زه دلته ودرېږم دلته ورته مې څنګه چل وکړه انزرټ څه شی وکړه روح مې واغسته که نه انزرټ سل ما له سل لاګه ګورئ تا له پاس سل درکړي پام دی ورته زه ما ته دلته ودرېږم دلته ولاړ یم ورته مې داسې کار وکړه دلته راشه او ما ته کالم راکړه ګورئ تا له به کالم درکړي کالم یې درکړه ګودارې نه کړه وګوره کالم یې درکړه زه نه ما ته دا هم به راکړه داسې کار وکړه چې ما له څه شی وکړه ما له انسرټ ټیبل رو اباف راکړه ما له پاس رو راکړه تا له پاس رو درکړي معنا بعد دا دې دپاره استعمالیږي بعضې وخت یو ټیبل جوړ کړي که نه خو تا نوم لیکلی جاب دې لیکلی سیلري لیکلي تا ته وایي تا یو شی پرې اغوستی دی په دې کې باید دغه هم وي څه نومې کې ډیټ تاریخ پکې هم وي تا نو هغه پاتې شوی دی ته کولی شي په دغه طریقه باندې یې راولې که د نرو پاتې شوي رو په دغه طریقه راوستلی شي که د هر څه پاتې شوي یې راوستی شي ادب څه وکړه ما ته لیفټ خواته یو دغه راکړه څه نومې کالم ما ته راکړه له کالم درکړه ګودارې نه کړه دا یې کړه که نه ورته ما ته رایټ خواته راکړه رایټ خواته به درکړي اباف یا دی اباف دې درکړي ما سره کوم چې د خوښ وي دلته د شی کوي شیټ د شیټ ته کې نوې شیټ درکړي دا دی والا یو شیټ دا دی والا خالي شیټ مې ته واغسته که شیټ یې ما ته راکړه هلته ما ته غټ لیکلي دا وګورئ چې ما له شیټ راکړه شیټ درکړي خو ته اوس غواړې که نه فرض مثال دلته یو کالم اخلم لکه فرض مثال دلته ولاړ یم او کالم یې واغسته ګورئ دلته یې کالم راکړه که ته دلته ودرېږي ګوتې خو به کالم درکړي ګوره ښه دلته کلیک کوه کالم ګورئ تا دلته کالم درکړه پام دې ورته دلته نوي نومونه ولیکه فرض مثال درکړم چې کوم تاریخ دی فرض مثال یا تاریخ دی که نه دا والا تاریخونو والا روبه کې پیدا شو پام دی ورته نو سره کوم چې ستا خوښه وي هغه دلته څه کولی شي روګان اضافه کولی شي ته یار نه مې ده په کار ته څنګه چلو کړه دلته نه په کار که نه دلته کلیک کوه او ډیلیټ کړی ډیلیټ کالم که ګوره دا دی شیټ ډیلیټ کالم ډیلیټ شو ډیلیټ نه شو ډیلیټ شو که نه دې نه اضافه کولی شي دې نه څه کولی شي ډیلیټ کولی شي او دې نه هماغه فارمیټ خبره ده ګورئ رو های کول ګوره ښه فرض مثال ما دلته د انسل لیکلې ده او ته وایې چېرې څه کار وکړه دا سل چې دا لږ وړوکی دا ما لا غټ کړه ته په دې باندې کلیک کړه او دا بټن ووهه دا بټن او که نه دا سبا ووایو دا به لږ ډېر شي اته دقیقې ویډیو شو دې باندې دا نه به ووایو خیر نور به سبا وایو صحیح شو دې باندې کلیک کړه دا 15 سکند دا 15 کوم دا ما له 10 کا ګوره ورته ښه او اوکې کړه غټه شو که غټه نه شو غټه شو که نه دا دې دپاره استعمالېږي خو دا ډېر مهم دی دا به سبا دا هم ووایو او سبا دا فوټبال سبا د خیره هم ختم شي ځکه دې کې دا لاک کړو دغه شی نه پکې سبا د خیره وایو ځکه اوس به ویډیو بیخي غټېږي صحیح ده